سلامونه ټولو ملګرو ته هیله ده روغ او خوشحاله به وئ. دا د یو ځل بیا زه رحمت افغان له یوې نوې ویډیو سره تاسو په خدمت کې یم. په دغه ویډیو کې تاسو ښیم څه ډول کولی سو په ایپ جي کوین کې اکاونټ پرانیزو. دا څه ډول کولی سو اکاونټ پرانیزو. تاسو هم دغه ویډیو راسره تر پایه وګورئ او دې ترڅنګ ایپ جي کوین څه شی دی. ښه ډېرو سره دا پوښتنه پیدا سي ایپ جي کوین څه شی دی. دا یو ډیجیټل کوین یا کریپټو کرنسي ده چې د نړۍ د نوې ټکنالوژي بنسټ جوړه سوې ده. او تقریبا تر ډېره پورې هدف دا دی، یوازینی هدف د خلکو لپاره د مالي چارو اسانتیا، روڼتیا او پرمختګ رامنځته کول دي. او تاسو هم کولی سئ په ایپ جي کوین کې سټیکینګ وکړئ. پر مثال که چېرې تاسو $10 پکې سټیک کوئ، دا به په $10 بدلېږي. او د دې ترڅنګ تاسو کولی سئ پري مایننګ هم ورځنې ترلاسه کړئ. او د دې ترڅنګ تاسو کولی سئ له ایپ جي کوین څخه ویډرا هم وکړئ. او د دې ترڅنګ تاسو کولی سئ ډیپوزیټ هم ورته وکړئ. او د دې ترڅنګ کولی سئ سواب برخه هم پکې فعاله سوې ده. نو دغه ټولې کړنې تاسو کولی سئ. خو په دغو به بیا وروسته درته مکمله ویډیو جوړوم. په دغه ویډیو کې زه یوازې تاسو ته ښایم څه ډول کولی سئ تاسې اکاونټ پرانیزئ. که چېرته تاسو اوس لپاره اکاونټ پرانیزئ، تاسو ته 1000 پري کوین درکوي. او دغه وړاندیز هم لنډمهاله ده، فکر کوم څو ورځنی وړاندیز تاسو ته 1000 پري کوین درکوي، تقریبا $1 کې. نو تاسې هم کولی سئ دغه هلته اکاونټ جوړ کړئ. کله چې تاسې 1000 پري کوین ترلاسه کړئ، هغه په اتومات ډول دلته سټیک کېږي او تاسو ته ورځنی عاید یا ګټه 0.6 درکوي. نو تاسې هم کولی سئ اکاونټ پکې جوړ کړئ. داسې څه ډول کولی سو اکاونټ پکې جوړ کړو. نو راځئ دغه ویډیو راسره تر پایه وګورئ. ښه نو ملګرو، تاسو به راسئ پلی سټور ته. پلی سټور به راخلاص کړئ، دغه پلی سټور باندې کلیک کړئ، دا به راخلاص کړئ او سرچ ځای کې به ورته ولیکئ. البته دلته سرچ کړئ ایپ جي کوین. کله وخت دا سرچ کړه، سرچ به کوئ. او له دې نه وروسته کله وخت سرچ کړه، دا ډول صفحه راخلاصېږي، ایپ جي کوین دغه اپلیکیشن راخلاصېږي. ما الریډي انسټال کړی، زه یې اوپن کوم. ځکه تاسو به یې انسټال کړئ همدې طریقې نه. او بیا به دغه پروفایل باندې کلیک وکړئ، رجسټر ته به راسئ. په رجسټر باندې به کلیک ورته واخلئ تر څو تاسو پکې نوی اکاونټ جوړ کړئ. نو دغه لږ وخت اخلي، لوډینګ اخلي چې دغه صفحه راخلاصه سي. کله اوس دا صفحه راخلاص کړئ، نیم په ځای کې نوم ورکړئ، په عملي ځای کې د تخلص ایمیل کې ایمیل ورکړئ، پاسورډ به ورکړئ. او بیا به دا پاسورډ کنفرم کړئ. دویم پاسورډ ریپریل کې تاسو د ما ریپریل ګورئ، دغه ریپریل به ورته ورکړئ. او کنټري کې به د خپل هیواد نوم ورکړئ، موبایل شمیره به ورکړئ. او دا به ورته وایي ما دا ټول ولوستل، دا به سلیکټ کړئ. او بیا به په ګو اپشن ته ولاړ سئ. کله وخت چې تاسې دا کار وکړئ، تاسې جیمیل ته یو کوډ ځي، دغه کوډ به تاسو له جیمیل نه راواخلئ. زه هم جیمیل ته او دغه کوډ راخلم. ایپ جي کوین په نامه ماته یو کوډ راغلی، زه دغه راخلم. او دغه کاپي کېږي نه، زه غواړم یو دلته راسره داخل کړم. کله وخت چې مو کوډ داخل کړو، بیا ویریفای ته راځم. په ویریفای اپشن باندې کلیک کوم. دغه منځ اپشن چې تاسو ګورئ، په دې باندې کلیک کړئ تر څو تاسې اکاونټ ویریفای سي. اسانه طریقه، ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی سئ اکاونټ پکې جوړ کړئ. او له دې سره وروسته تاسې اکاونټ جوړېږي. یوازې کریټ نیو والېټ باندې به کلیک وکړئ تر څو یوه بټوه تاسو ته هم خلاصه سي. او تاسې کولی سئ په دې سره یو اکاونټ جوړ کړئ. نو دا یوازې د اکاونټ جوړولو طریقه وه. انشاءالله راتلونکي کې تاسو ته ښایم. له دې نه وروسته تاسې اکاونټ په مکمل ډول جوړ ده. تاسو ګورئ والېټ برخه سته، برخه سته، سټیکینګ برخه سته، ریپریل ساب، دا البته سټیکینګ او ریپریل دغه ټولې برخې سته. نو دلته دغه د والېټ برخه ده. تاسې کولی سئ دلته پیسې پکې وساتئ. او یا کومې پیسې له نورو والېټونو کولی سئ دلته راوړئ. پر مثال باینانس ته یا ټرست والېټ ته له دونه کولی سئ پیسې راواخلئ. او دغه بله برخه چې وه دا سټیکینګ برخه ده. دلته تاسې کولی سئ پیسې پکې سټیک کړئ. فرض مثال ماته 1000 ټوکن راکړه، هغه پکې په اتومات ډول سټیک سوي هم دي. او دونه به ماته روزانه تقریبا 0.6 بونس هم راکول کېږي. پري انکم ته چې کله وخت تاسې راسئ، دلته تاسې کولی سئ چې تاسو پري انکم واخلئ، یعنې په پري ډول تاسو کولی سئ کوینونه ترلاسه کړئ. دا یو گیم ته ورته شکل لري. فرض مثال کله وخت تاسې ایپ جي باندې یوازې ټف اخلئ یا یوازې کلیک کوئ، تاسو ته د ورځې 300 کوینز درکوي. یا پرینټ له لارې تاسو کولی سئ کوینز واخلئ یا بونس واخلئ. گیم له لارې کولی سئ، بوس له لارې او ټاسک له لارې هم کولی سئ. نو دا یوازې د همدې طریقه وه چې څنګه کولی سو اکاونټ جوړ کړو. دا د اکاونټ طریقه وه. انشاءالله نورې طریقې چې څه ډول کولی سو سټیکینګ پکې وکړو، څه ډول کولی سو ویډرا وکړو، څه ډول کولی سو ډیپوزیټ وکړو. انشاءالله دغه ټولې طریقې زه درته په راتلونکي ویډیو کې وایم یا یې برابروم. نو تاسې هم راسره پاتې سئ.